حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو ته شیطان راځي، شیطان ته راشي او بیا ته وایي چې د فلانه سیز چا پیدا کړی، ته به خامخا وایي چې الله پیدا کړی، بیا وایي د فلانه سیز چا پیدا کړی، ته وایي چې د الله پیدا کړی. تر دې سوال دې ته راورسېږي چې د الله په باره کې سوال وکړي چې د هر څه الله پیدا کړي نو الله چا پیدا کړی. نعوذ بالله داسې سوال وکړي. چې کله سوال دې ته راورسېږي نو بیا فوراً په الله سره پناه وغواړه او بیا ودرېږه، مخکې سوچ بیا مه کوه. دې حدیث روایت بخاري شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، لکه مخکې حدیثونو کې خبره بیان کړه، نو کله کله دغه سوچ سړي ته راځي، شیطان کافر سړي ته وسوسې وراچي چې غرونه چا پیدا کړي، ته به ورته وایي الله پیدا کړي، اسمان چا پیدا کړي، الله پیدا کړي، ځمکې چا پیدا کړي، الله پیدا کړي، ټول مخلوقات چا پیدا کړي، الله پیدا کړي. دا ټول جوابونه چې ته زړه کې وکړي بیا به آخر سوال دا کوي نو الله چا پیدا کړی. نعوذ بالله چې دلته سوال راورسېږي نو بس ته فوراً ودرېږه، بریک به نیسي او بیا به په الله سره پناه وغواړې. داسې به وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو زه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټل شوي نه. اعوذ بالله به ووایي، نو بس بیا به سوچ بدل کړي، دلته به کلک ودرېږي. نو شیطان دغسې غلطې غلطې وسوسې سړي ته کله وراچوي او د الله په باره کې جاهلانه سوالونه کوي، احمقانه سوالونه کوي، غلط سوالونه کوي. نو د هغې علاج همدغه دی چې کله بنده د شیطان د شر نه چې ځان خلاصوي نو هغه به په الله سره پناه غواړي او خپل خیال به هغه الله طرف ته بدل کړي، سوچ به بدل کړي، ذهن به بدل کړي او اعوذ بالله به ووایي او په الله سره به پناه وغواړي، ذکر کې به شروع وکړي او دغه خیال به بدل کړي، سوچونه به بدل کړي. ستا بیا الله ګرفت نه کوي، تا په دې باندې الله نه نیسي څو پورې چې تا په خوله دا نه وي ویلي او یا دې په تلفظ نه یې کړی که نه، یا په عمل کې نه یې راوستي، په دې باندې الله جل شانو ستا مواخذه نه کوي، تا پې الله نه نیسي. دغه سوچونه چې کله راتلل فوراً اعوذ بالله غواړئ او ویاستئ او په الله سره پناه نیسي د شیطان نه چې الله ما د شیطان د وسوسو نه وساتي او ما ته زما حفاظت وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.